د ګوګل پلی سټور تر ټولو مهم او حیرانونکي سټینګونه. السلام علیکم، زه یم ستاسو ورور دلغه کریم. نن په دغه ویډیو کې ستاسو درنه حضور ته حاضر یم. دوستانو زموږ نننۍ ویډیو د پلی سټور ځینې مهم سټینګونه دي چې تاسو به حیران کړي، ځکه دوستانو موږ له دغه ستونزو سره پرله پسې مخامخ کیږو. زه غواړم چې دغه ستونزو مکمل ډول سره تاسو ته حل کړم. نو دې لپاره به دوستانو تاسو راشئ، خپل پلی سټور به راخلاص کړئ. کله چې پلی سټور راخلاص کړئ د هغې څخه وروسته به تاسو راشئ، دلته په آیکن اپشن باندې به کلیک وکړئ. کله چې آیکن اپشن باندې کلیک وکړو دوستانو، هغې څخه وروسته به تاسو دلته راشئ مینیج ان ډیوایس، په دې باندې به کلیک وکړئ دوستانو. کله چې دې باندې کلیک وکړو دوستانو، دلته دوستانو څو خبرې دي چې تاسو باید دا هم زده کړئ، او بل سیټینګ ته هم زه دوستانو هغه خبرې به هم موږ زده کوو. لومړی دی کې دوستانو دا سیټینګونه چې ګوره، یو سینډ دی او بل چې دی ریسیو دی. دوستانو که چیرې تاسو غواړئ خپل زوړ موبایل ته دغه کوم اپلیکیشن تاسو خپل موبایل کې انسټال کړي او غواړئ بل موبایل ته ولېږئ دوستانو، او یا د خپل کوم بل موبایل نه دې موبایل ته راولېږئ دوستانو، نو تاسو به چې غواړئ بل موبایل ته ولېږئ دوستانو، تاسو به راشئ په سینډ باندې کلیک وکړئ. او که چیرې دوستانو تاسو غواړئ خپل بل موبایل نه تاسو غواړئ اپلیکیشن راولېږئ دې موبایل ته، نو دوستانو تاسو به په ریسیو باندې کلیک وکړئ او خپل موبایل کې خپل زوړ موبایل کې په سینډ باندې کلیک وکړئ. نو په دغه ډول سره کول شي دوستانو، تاسو په یو کلیک سره مکمل ډول سره اپلیکیشن چې کوم یو دي دا مکمل ډول سره ورته ولېږئ دوستانو. دا وګورئ دوستانو، ما دلته په سینډ باندې کلیک وکړ، دلته راځم زه دلته دا مکمل کوم سیټینګونه چې غواړم ورته ولېږم د هغې څخه وروسته مکمل کولی شم دا په یو کلیک سره زه ورته ولېږم دوستانو. او د هغې نه وروسته به تاسو راشئ دلته په سینډ باندې به کلیک وکړئ. نو د هغې څخه وروسته دوستانو تاسو به راشئ دوباره به بیا په دغه آیکن اپشن باندې کلیک وکړئ. کله چې دې باندې کلیک وکړئ هغې څخه وروسته بیا مینیج اپ ان ډیوایس باندې به کلیک وکړئ. کله چې دې باندې کلیک وکړو دوستانو، تاسو دلته یو بل ضروري اپشن دلته دا چې اپډیټ اویلیبل دوستانو، تاسو دلته وګورئ تاسو اپډیټ اویلیبل دا هغه اپلیکیشن دی دوستانو مکمل ډول سره کوم چې زما موبایل کې اپډیټ غواړي. نو که تاسو غواړئ دوستانو اپډیټ کړئ، نو دغه ځای څخه مکمل ډول سره ترلاسه کولی شئ، تاسو کولی شئ اپډیټ کړئ. که نه غواړئ دوستانو داسې دې پاتې وي. او د هغې څخه وروسته دوستانو تاسو به راشئ د موبایل تر ټولو ډېر مهم سیټینګونه کوم دي دوستانو، هغه به تاسو دلته راشئ. دلته به هغې څخه وروسته به تاسو کله آیکن باندې کلیک وکړئ، نو هغې نه وروسته به تاسو راشئ دلته په سیټینګ باندې کلیک وکړئ. کله چې سیټینګ باندې کلیک وکړو دوستانو، ځینې وخت زمونږ ګوګل پلی سټور چې دا په خپل سر باندې یعنې په خپل اتومیټیکلی ډاونلوډ کوي دوستانو. دغه مسله هم درته زه اوس حل کوم دوستانو. هغه څخه وروسته به تاسو راشئ دلته په هغې څخه وروسته به تاسو راشئ دلته په نیټورک پریفرنس په دې باندې به کلیک وکړئ. کله چې دې باندې کلیک وکړئ هغې څخه وروسته به تاسو ته 3 ډول اپشن یې درکړي دوستانو. لومړی اپشن چې زمونږ دی دوستانو په دې کې دی اپ ډاونلوډ پریفرنس، تاسو به دا انتخاب کړئ دوستانو. ځینې وخت ستاسو جیمیل چې دا پینډینګ کوي، یعنې دوستانو دغه کوم اپلیکیشن تاسو غواړئ انسټال کړئ هغه نه انسټالیږي، همداسې لوډینګ کوي دوستانو، دا نه انسټالیږي. نو تاسو دوستانو دا دلته یي، تاسو به راشئ دوستانو، تاسو به دلته دې کې دغه اولینی انتخاب کړئ. کله چې دې کې اولینی انتخاب کړو دا د پینډینګ مسله به هم حل شي دوستانو. ځینې وخت ستاسو موبایل کې دغه کوم ګوګل پلی سټور چې دا په اتومیټیک ډول سره په خپله ډاونلوډ کوي، نو تاسو به راشئ دوستانو دلته به په دغې آتو اپډیټ اپ باندې کلیک وکړئ. کله چې دې باندې کلیک وکړو دوستانو، هغې څخه وروسته به تاسو راشئ دلته په دغې ځای باندې به کلیک وکړئ. ګورو دوستانو ډاون آتو اپډیټ، تاسو به دا ورته انتخاب. کله چې دا ورته انتخاب کړو دوستانو، هغې څخه وروسته به تاسو راشئ بل چې په اتومیټیک ډول سره ستاسو موبایل کې ویډیو پلی کېږي، د ګوګل پلی سټور کوم ویډیو اوسېږي هغه مکمل ډول سره پلی کېږي. دلته به ورته ولیکئ آتو پلی ویډیوز، تاسو به دا راځئ دوستانو، دې کې به تاسو انتخاب کړئ چې ډونټ آتو پلی ویډیوز. نو دا اوس دوستانو زموږ د نن ورځې ویډیو. هیله لرم چې ویډیو مو خوښه شوې اوسي. که چیرې تاسو زموږ چینل ته نوي راغلي یاست یا مو چینل نه وي سبسکرایب کړی، زموږ چینل سره همدا اوس سبسکرایب کړئ، دا ویډیو د سر لایک یې مخکې شیر کړئ تر څو نور دوستان مو نه برخمن شي.